الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یورور دا پوښتنه کړې ده چې د جنابت په حالت کې نوکان پرې کول یا ویښتان جوړول یا پرې کول شرعاً څه حکم لري؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، د جنابت په حالت کې نوکان پرې کول یا ویښتان خریل یا پرې کول مکروه کار دی. که څه هم دا مکروه شرعاً دوه قسمه وي، نو فقهای کرام وایي دلته د قرائنو دا معلومیږي چې مکروه تنزیهی مراد دی چې حلال ته نږدې وي، خو بیا هم بهتره دا ده، غوره دا ده چې نوکان د جنابت په حالت کې یا د حیض په حالت کې پرې نسی او یا هم ویښتان ونه خریل سي. خو بیا بعضې فقها وایي که چیرې ویښتان پریولي او یا نوکان په اوبو باندې صفا کړي او پریولي، بیا د هغه وروسته پرې کړي او جوړې کړي، نو بیا هم شرعاً مکروهیت نه راځي. الفتاوى الهندیه 5 جلد 388 صفحه، فتاوا رحیمیه 2 جلد 188 صفحه.